خائن؟ تو میفهمی که مملکت در چی حال است؟ د ولسی جرګې خاین وکیل ته د امرالله صالح لخوا د مرګ ګواښ او د هغه ځواب دا چې هیوادوالو څه غبرګون ښودلی، نو دغه ویډیو کې راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ولسی جرګې غړي چې تل په قانون ماتونه، غلا، معاملو او د ترهګرو په ملاتړ تورن کیږي او د هیوادوالو په خبره چې د روان وضعیت عوامل د ولسی جرګې وکیلانو مسؤلیت نه پیژندنه او په ادارو کې لاسوهنه ده. وروسته له هغې چې طالبان بادغیس ښار ته دننه شول، ټولنیزو رسنیو کې داسې اسناد خپاره شول چې د محبس مدیر نه نیولې تر امنیت امیر او نورو مهمو ادارو مشران د ولسی جرګې یو غړي امیر شاه نایب زاده نږدې کسان او همدوی طالبانو ته سیمې ورخوشې کړې. تېره شپه ټولنیزو رسنیو کې یو کلیپ خپور شو چې پکې اورېدل کیږي چې امرالله صالح وکیل نایب زاده ته د خاین او وطن پلورونکي خطاب کوي او ګواښ کوي که تر 1 ساعته پورې د طالبانو په ګټه تبلیغات بس نه کړي نو وبه وژل شي. صالح ویلي چې د موثقو معلوماتو له مخې نایب زاده بادغیس کې میشت ځواکونه تسلیمۍ ته تشویقوي، خو وکیل نایب زاده خپل تازه مرکه کې د امرالله صالح یاد اداره دوي او وایي چې دی چې نوموړی تل د نظام ملاتړ کوي او تر څو چې بدن کې څاڅکي وینه هم وي نو د پنجاب مزدورانو پر وړاندې به وجنګیږي. نایب زاده زیاته کړې ده چې که امرالله صالح دا ثبوت وړاندې کړي چې نوموړي دا کار کړی دی نو حاضر دی چې د خلکو په مخ کې اعدام شي. نجیب ننګیالې په غبرګون کې بیا لیکلي هر هغه څوک چې افغان ناموس په پنجابي پلوري نوم یې نایب زاده دی. په وړاندې هیڅ حوصله، هیڅ ترحم او هیڅ ګزاره مه کوئ. په هر خاموش سړي شک وکړئ، هر بې طرفه سړی معلوم کړئ، یا موږ سره یا زموږ له دښمن سره. موږ ټول طرف وو، خو ځینې اوس ځان باسي د میلیونونو ډالرو غلاو، بې شمېره مزایاو، امتیازاتو او هر نوع خوندونو وروسته چې نن بده ورځ ده دی بې طرفه دی، بې طرفه، بې شرفه، نامرده، نمک حرام دی. موږ ټول پیژنو، زه طرف یم، پرون هم وم، نن یم، سبا به هم یم. بې طرفي او بې تفاوتي جرم دی. د پژواک خبریال حمیم کاکړ بیا لیکلي د صالح صاحب د عملي اقداماتو بل غږ ته منتظر یو، هسې نه دا هم تش ډایلاګ پاتې شي. بلخوا یو شمېر نور هیوادوال بیا وایي چې امرالله صالح د هیواد د دوهم شخص په توګه اوس دا مسؤلیت لري چې ولس ته ثبوت وړاندې کړي. که رښتیا هم یاد وکیل خیانت کړی وي نو د ملي خیانت په جرم باید اعدام شي. درنو کتونکو، تاسو څه نظر لرئ چې یاد وکیل سره باید حکومت څه وکړي؟ که چیرې دغه ثبوت پې ثابت سي نو باید سزا یې څه وي؟ نظریات مو په همدې اړه راسره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.